په دې پټلۍ باندې ریل ګاډي هم ځي ریل پې ځي دا پټلۍ تاسو به داسې ښکاري چې فعاله نه ده خو دا اوس هم فعاله ده په دې باندې ریل ځي هر شنبه یک شنبه ورځ باندې دلته یو ریل راځي او دلته نه یو 10 مایله لرې ګریپ واین ښار ورته وي هلته ټول خلک وړي او دا پاس دی دا پاس هایوې دا څه شی دی پاس کاس داسې یو د لرګیو نه جوړ شوی یو بام دی یو چت دی ښه یو چت دی صحیح او دکانونه دي پکې ګپ شاپې دي برګرې دي پکې ډېر ښه دکانونه دي خو یو دکان چې ډېر مخصوص شوونه لري زه غواړم چې تاسو هغې ته به لوړ شو هغې ته دې له خوا ورشو دا وګورو دا خرڅوي که دا څنګه هسې نمایش له یخي دي تاسو ونه یېرېږئ ونه ډار شئ دا ټول رښتیا او ځناور دي چې دی دا مونږ یو بل سټور ته رالو په دې کې هم چې کوم دی نو دا او دا ټول اوریجنل دي د څاروونه دي اصلي اخکري دي مخصوصا د غټ چې دي د لانغون اخکري ورته ویل کېږي نو هر چا خواهش وي چې خپل کور دپاره واخلي او په دیوال یې ولګي ډیکوریشن دپاره ډیکوریشن دپاره صحیح ډېر ښه په دې ته پکې دغه اوسې دي دغه دوکانونه دي دا خلک راځي دلته یې اخلي ښه په شوق باندې پکې دی ښه دا داسې خلک ګاډي ته هم لګوي ورته وګورئ یې ښکرو ته واسیورو مو سره خوا کې ولاړه ده او دی ښه لکه دا چې په دې لپاره به غټ ګاډی اخلي چې دا ورته لګي نو بالکل لکه دا اوس ډېر زوړ ګاډی دی کیډیلیک نو دې په سایز باندې پوره راځي صحیح دی باندې او دې ګاډي او دا نور که تاسو دي زموږ چې کوم کتونکي دي اورېدونکي دي هغه فورټ ورث سټاک یارډ چې کوم دی نیشنل هسټوریک ډسټرکټ تاسو چې کوم دی ګوګلی کې ګوګلی مطلب دا ګوګل ته یادوم که نه ګوګل کې کتې شي نو تاسو به پوره اندازه وشي او دا د نبل سټور دی بوټان او دا ټول حساب د دې خوا چې څو ورځو خاموشي سیوا کېږي دا پکې د بهر نه به وښوي دا او دې غویانو ته وګوره داسې او دا کاو بویز بوټس دي پیزارونه دي او ټیکسس نو زه به داسې په دې خوا خو نور څه نشته داسې که نه زه به داسې ټول نور په ګوګل کې شته که نه مونږ به ورسره واپسې کې راشو دې سره بیا مونږ تصویران وباسو بالخال خو چې کم دی نو اوس د عوامو خدمت کوو چې ویډیو جوړه کړو ولا عوام خبر کړو دا هغه د پخوانی بار خو مونږ راووتو دا هغه پخوانی زمانې ګوره هسټوریک ټریلز دي او د دې باندې دا ځان له بیا ریډ کې زه بیا تصویر جوړ کړم او دې خوا ته دا وګورئ که نه دا هغه پخوانی ټانګې دي چې دا خلک به پکې ګرځېدل او نن سبا دا قسمه ټانګې دي چې یو رقم کور غونې به وو دلته به کور اوسېدل خلک به پکې پاتې کېدل ماشومان واړه هغه دغه دی دا لانغون غوا ده لانغون دې ته خوا له ورځو راځي چې ورشو اوس
مونږ دا یادول د دینه اوس دی وخت کې د سخت اخلي د جینې په دې کې ناستل غواړي چې کینې په کدار پرې وتا نو دا کاکا وی چې ذمہوار نه ما ا دې خکرو ته وګوره تړلې ده ګرمیم د اخر سره نو دا هغه لانګ هورن دي چې غټو خکرو والا غویان دي کنه زجر شي دا لایف سٹاک ایکسچینج هلمند تاسو د دې بلډینګ باره کې دا لایف سٹاک ایکسچینج بلډینګ دی نو دلته اوس وخت کې ټول کوم بیپاریان دي دا ټول راځي ها د میله غونټي میله غونې وی او دلته خو نن سبا ټول ډیجیټل وخت دی ها نو هلته په سکرین باندې ټول د غواګانو عکسونه ورته ویډیوګان دا چې ورشي د څه ورشي کني دې بوته ورته شو نو بیا دې ور باندې بولی لګوي ها چې ورشي دا سره دا دروازه خلاصه ده ور بشي سٹاک دا میوزیم دی او د خو به تراشو نه پويګو ها ډیر ښه اوس دا تصویر کې کته شي یو ګاډه په ریک کې بند پاتې دی او د کاوبویز دی د په اس باندې راکاږي اسمانه ها او دا پخوانه ټانګي دي the historic office building is still in use کنه please respect each other دا په استعمال کې فورت ورډ سٹاک یارد دا ډېر تاریخي ځای دی او دته وکړه د سٹاک یارد میوزیم is open شانته دته ور خلکو مترازي Texas Trail of Fame 2006 or 7 او سلراشن کنه په دې ځای کې چې ګرځي د احساس کې لکه ما اسلامي کالج کې سبق کړو نو احساس کې ته ورکړم اسلامي کالج والا کنه دا میوزیم دی نو اوس فلحال بند دی نن بند دی اوکې دا ټانګې ته وای پلیز ډو ناٹ کلایمب خان په ته باندې خېجو صحیح ده او شاته خو بلا ساروي ښکاری چې ټول ساروي خپل شپه او ورځ تېروي هدا ته شپې راځي اوکې ها د ښکرو والا سارو تر راځي ول ها واو ثانک یو هلمند ثانک یو راځه فدې ترالو اړه غړ ساروي دی پکې او قربانه راځي شپې خلکو والا ها دا د دغه شوق د سره پر ساتري دلته کې شوق د پاره خدي خو قرباني د پاره ډیر ګران به موږ ته پریوزي قرباني پر ګران اسی به ډیر ګران وي اس د دې قیمتونه $1,00,000 پورې شاوخوا دي ها او د خلک سره اخلي اسی بیا ساتي سره د اصل کې دوه مقصدونه دي یو دا دی چې د کار ور باندې خسته خودل غواړي چې دلته د غواګانې نه وینو خلکو د پاره به قتلو د پاره هیڅ نه وي او دویم کار چې دی ورنه وباسي د ورسته تاسو یو بلډینګ ګورئ دلته روډ یو شو ورته وایي چې چېرته د غواګانې دی پرېږدي او د نور کسان په اس باندې ور باندې کینی او په تار باندې نیول غواړي په خپه پړی راټینګوي بیا پړیو باندې راټینګوي نو دا دوه مقصدونه لپاره استعمالېږي صحیح ها مطلب د شو د لپاره هم وی او پلس کم دین فور یور سیفټي او ډو ناٹ فټ ها شو دی او د شانو څه کار نه اخیستل کېږي ها بس سره د شو شاده پاره دا صرف شو شاده پاره یو ډیره خرچه پکې او د دې د سبره لا شو بل نه به موږ بهترین هغه ځای دی موږ د ټول غواګانې په یو سیم کې کتې شي صحیح ده دا د داخلي لار د داخلي لار هلمند ډیره څه یونیک غونډه دا وته وکه دا تاسو ورشه ځه په درځم واو یو کس ورته نو یس اوکې ښه ډیر ښه او سټریټ اوس به داسې بره خېجو تاسو آرام سره ودرېدای شئ او ټولې غواګانې کتئ ټول په یو ځای باندې کتې شي دا ښه دی وی چې موږ تاسو ته دې کتلو دپاره څه ټیکټ شي نه اخلو که بیا هم تاسو غواړئ که لږ داسې خیرات ورکړئ دې ځای ته ډونیشن ورکولی شئ ډونیشن ورکړئ نو تاسو کولی شئ چې دا سکین کې دې کې ډونیشن ورکړئ ښه پورټ هرټ ښه دا دلته نه تاسو اوس کتئ شئ دا ټول دا څاروي دي بلا شي دي ښه ګیر چاپېره مخته میدانونه هم چې دي کوم وخت یو مخصوص ورځې راځي د هغه ټول میدانونه د غواګانو د اسپو نه ډک شي ښه او دا د کلرونو ته رنګونو ته پکې وګوره دا نسواري پکې خو سم غټ دی ښکلی دی هغې یو ته وګوره او داسې د یو بل نه بیل ساتلي دي دا ما څو وختونه کالونه زه دا ګورم دا غواګانې ما ډېر کم لیدلي دي چې د یو بل سره په جنګ شي جنګ نه کوي نه داسې جنګ باندې نه بل تاسو که دا وګورئ دا واښه چې خوري دلته یو مخصوص غوندې یو سټرکچر یې جوړ کړی دی ورته نو دا داسې سټرکچر دی چې د یو غوا اخکر دی بل غوا باندې نه لګي
خدا دغه متاو غیا یا بوتاوه چوت اخور چوت جوړ کړی شوی دی هغه په داس طریقه جوړ کړی چې دیو بس رخ کروم نه لګي یو بل لسترګم نشيواله اپورم نه ملک تل مارو منګه کې وځي پاتې کیږي نو سوچ کا چې مارو منګه کې وځي پاتې شي منګه ما بل سکول کې کار کو چې لړکی می کلاس لاندې منګه کوم مارو مو مې دا اوس ګور راځه یو بل سره اوس یو بل سره ژوند کوي دغه حساب سره ها نو بس دا خو ډېر اوږد ښار دی او دلته ډېر زیاته غټ تاریخ لري که زه پکې ګرځم نو کېدای شي په ګنټو په ساعتونو باندې تاسو لپاره ویډیوګانې جوړې کړم او هغه ختمې نه شي خو زه به تاسو ته وایم چې په ګوګل کې هم تاسو کتلی شئ نور د دې ښار په اړه دا د دې څاروو خپل تاریخ دی په دې باندې جګړې کړي دي په دې باندې جنګونه کړي دي په دې باندې چې کوم دی خانه جنګې شوي دي دلته کې د نن نه چې کوم دی نو 200 کال اړوان دي نو دا ځکه دلته کې هغه تاریخ ژوندي ساتلو لپاره جګړې ختمې شوي خو بیا هم د خپلو خپلوانو ته او ماشومانو ته راتلونکي نسلونو ته دا ښودل غواړي چې د دې مشرانو څنګه وخت تیر کړو په دې علاقه کې چې کم دی نو دوه ډلې وي یو د غلامۍ په مرسته کې وي بل د غلامۍ خلاف وي یعنې چې دلته په امریکا کې د سلیوري وي په بل وی نه سلیوري دي غلام د انسانان ټول برابر دي نو په هغې باندې ډېرې جګړې شي بیا د دې څاروو پکې ډېر غټ رول دی نو دا تاسو کتلی شئ په ګوګل کې نور هم د دې سره زه وکیل خان سره د خپل ملګري د هلمند ډېره مننه کوم ما ته وخت مې ستړی پرون راسي ما سره ګرځي یو جهان مننه او ډېره مننه نو بس زه اخلم اجازت او د نورو ویډیوګانو لپاره د موږ سره زما د پیج سره او د یوټیوب چینل سره